رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا په صحیحینو کې حدیث ته په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې نارکم هذه الذي يوقد بنو آدم لکم ور چې د آدم د بچی بلې تسوینه جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم دا د جهنم ور د اویا درجونه یو درجه کې دی یعنی هغه یو کم اویا درجه د دینه زورور دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فانها فضلت ب69 جزءا یو کم اویا هیڅ هغه ور د دینه زورور دی كلهن مثل حرها او هر یو یې په ګرمایش کې دي سیده لکه دنیا دا ور نو اوس تاسو اویا یې سره جمع کوي زاده دنیا د ور بشن اویا یې سره جمع کوي دا بسنګ ووري اځه ته سوچوګه ور چې په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم اشتکت النار الى ربها دی جهنم چې الله ته ور شکایت وکړو خاصه شکایت وکړو ويا ربي اكل بعضي بعضا يلا دا ور وته دا ور وې زما باز په بازي سره کېدل نو مونږ یو بل خوړو ور تنګ شه د خپل ځان نه په دې کې انسان نه تنګي نو ته سوچوګه چې انسان به کې بیا په سهال کې كعب الاحبار رحمه الله وی باغرب مې قسم دې چا پلاس کې چې کعب ساده لو كنت بالمشرق کتجت بمشرق باندې والنار بالمغرب او دا جهنم دا ور په مغرب کې مغرب او مشرق کې فرق دی مشرق باندې ته په مغرب باندې جهنم دی او دا جهنم ک الله په دغه مغرب کې راخاره شو نو ستاسو دماغ به تانه به پوزري سره وبي کته چې ته په مشرقي او هغه په مغربي ګوري مخامخ وته نه او نه بګی کس ودنه ورغله صرف چې مغرب کې دا ور راخاره شي په مشرق کې ودی انسان د دماغ چې دا به پوزه مره وي داسې جهنم دی نو بیا هغه وی کعب وی چې انسان نو بیا تول نه یریږي یا خو ته ډیر صابر چې زه به صبر کوم په دغه جهنم کې و پروت یم او که دغه نه استا په طاقت نه رسي زموږ چا په طاقت رسي مو خو د نور دی ګرمۍ ته زموږ طاقت نه رسي نو د ور کې دنه وسه طاقت ورسي زموږ نو کې طاقت نه رسي نو بیا الله ته رجوع کو دغه عذاب نه یریږي الله بقرآن كوي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الله وي قس لاس ولا او سبب بد هلي قس لاس ولا سوق دي جهنميان دي قال له سبب بد هل دي قس لاس ولا وري في سموم وحميم الله يبقرم واغانو كي او بخوت كيدلو بو كي بي ګرمي هواګانی د جهنم سره دغه تیز ور سره ګرمه هوا هم ده او به باغی له بس خود کېدلی وبدي وظل من يحموم الله سوره به بيمي خدا سوره به جهنم دی لوګي جوړ کړي هغه څه سوره شو لا بارد ولا كريم نبي يخي ونبي فايده مني لا سوره وبلزك الله وي وما أدراك ما سقر جهنم يونم ده سقر الله پیغمبر ته یې تاسو پته چې سقر سزيري الله ته پته چې پیدا کړي هغه دې خبره ده باز لا تبقي ولا تذر الله وینا ډوکی پریدي او نسرمن پریدي صرف دای چې سرمن نه پریدي الله ویلا تبقي ولا تذر نا ډوکی پریدي او نسرمن پریدي لواحه للبشر سرمن الله بالکل به ختمي غشړې زبته منډي کوم زبته و تختم الله وینا عليها 19 نلس چوکیدارم په غوانی ولاړي په ملائکو کې فبل ذكر لوي وما أدراك ما الحطمة او پیغمبر ته څه په درجه حطمه څه شي دی حطمه د جهنم یو نوم دی یعنی هغه ور چې هغه د انسان د ډوکی ماتي حطمه
په دې کې به کېږي څه نار الله الموقده اور د الله دی چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده الله وی د اور به دوی په دې زړونو باندې لپاسه خیږي دې زړونو ته برسي د زړونو بولم را به انها عليهم مؤصده الله وی د هر طرف نو به د اور را بني د هر طرف نو د اور را بني د انسان وګیدنه پروتي او دا اور به څنګه زورور نه الله په قران کې سوی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ایمان والو خپل ځان بچ کی او خپلوان خپل بچی مشران کشران د جهنم نه بچ کی سوچ خبر دي چې ګودري الله ته دوی خپل مشران کشران د اور نه بچ کی خداور څنګه دی الله بخپل بیانې نارا وقودها الناس والحجاره الله وی دي شي ور دي چې هغه بلیږي په انسانانو باندې او په کانو باندې یعنی ور ته موږ دلته لرګي کې تیزی کنه دغه ور په انسانانو تیزی دغه ور په کانو ته ورواچو تیزی انسان او رب العالمین ورواچي چې دا انسان او ورواچو بس دا ور به تیش صرف دانا عليها ملائكة غلاظ شداد الله ملائكة بما مقرر كله خدشي سخت مزاج ملائكة بمقرر عام ملائكة منو كم جنرم ديسي سخت مزاج دا وسر خبري منكي داسي سخت مزاج ولا سخت بدنون ولا ملائكة بدا بدوي بني مقرري روايت کې الله سبحانه وتعالى د جهنم ډیره عجیب صفت ذکر کوي سوې اذا رأتهم من مكان بعيد الله کله چې جهنميان جهنم ویني د لرینا د ډیر لرینا ویني نږدې ولانی راغلي نو سبي سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله دا لرینا بدوی د جهنم غړم بدل هغه به ووري غړم بیږي با او هنیږي با د اور به هنیږي د اور به غړم بیږي دا به دوی لري نه دا आवाज ووري او چې کله ته پته ولګي چې ته دغه اور ته تلو والے په دغه ټینګو په باندې سہالات تیری الله د جهنم په باره کې وایي یوم نقول لجهنم الله د قیامت پر ورځ موږ جهنم ته وایو هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله بو تر ټول انسانان اچي بیا بو ته وي ها ډک شوي کنه دوی هل من مزيد يلا نور رواج يلا نور رواج يلا نور رواج اخر کې خلک ختم شي دا دوی مګر جهنم دی چې دا ګور په انسانانو په دې پیریو په دې ډکیږي نو تاسو دا سوچ کړئ چې د سینې زما زه په دغه جهنم کې چې جهنم په انسانانو نه ډکی استازه وبکیو کنه به دی خبرې ته سوچ پکار دی دینه یره پکار ده د رحمان د بندگانو دغه صفت ته جغوی د آخرت د عذاب نه جهنم د سختونه یریږي حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی یعنی امام بخاری او مسلم راوړی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوري عذاب ور انسان کم یو دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه اغه انسان چې د الله سبحانه وتعالى په خپو کې دوه بیزار ورواچي د ور یا په تسکروټي کې دی لاندې او د دې د لاس بر د دماغ خټکی دي چې خټکی لکه کټوي چې خټکی لکه پتیله چې خټکی ما يرى ان احد اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دي سړي به د ګماني چې زه ټول سخت عذاب ورایم خو نه اصل کې به دغه ټول کمزوري عذاب کې به دی کمزوري عذاب ولا بدی حال کې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مسلم راوړی منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس که سمو په جهنم کې د اور به دی ګټو تر راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه بعض به زنګونانو پورې ولاړ ومنهم من تاخذه الى حجزته دا بعض کسانو د اور به دی بډي تر راشي ومنهم من تاخذه الى ترقوته دا بعض کسانو بالکل دی مری تر راشي دی اور کې بالکل ډوب ولاړ د انسانانو خبره کې د پیریانو خبره کې چې دوی باندې عذابي نتیجه ځان وشته شي چې نتیجه کې دا خبره زموږ لپاره نه ده ته کوشش کې مهنت وکې
چې دې کسانو کې ته چېرته رانشي. الله سبحانه وتعالی صرف دې ته ګوره د جهنمیانو د اسخاک به څنګه دوی بس کی څه الله په قرآن کې وایي دوی بس کی څه د جهنمیانو نه چې رقم نهونه ځي او د وینې ځي دا به دوی سکي. نو الله څه وایي چې کله دوی له دغه ورکړی شي د سکو دپاره یتجرعه ولا یکاد یسیغو الله وایي ګوټ ګوټ به یې سکي په یو ځای څوک نشي سکېدی ګوټ ګوټ به یې سکي ولا یکاد یسیغو خو سکی به یې نشي ځکه چې نهونه او وینې او بیا د جهنمیانو دا چې را جمع شي دي چې سړي له ګیلاس کې ورګي اسکې دی به څه وسکي الله څه وایي ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت هر طرف نه به عذاب داسې راځي لکه مرګ یې چې را روان دی خو مرګ به ورنه راځي دا غټ عذاب دا دی چې مرګ نه راځي ځکه چې مرګ خو به حلال کړی شوی که نه نو هر عذاب داسې دی ته به چې بس دې سره دی مړ کېږي مرګ دی الله وایي نه مرګ دی خو مرګ دله نه راځي د دې داسې دی مړ کېدی شو خو هلته مرګ ختم شوی وبل ذکر الله سبحانه وتعالی سوی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ الله وی دوی په جهنم کې اوبه غواړي نو اوبه به ورکړی کېږي کالمهل لکه ګرمه تانبه چې ویلي کې د چې ویلي کې به ګیلاس کې واچي دا به الله ورکوي یشوي الوجوه د هغې د لاسو دا مخونه سوځي څنګه به سوځي یو حدیث کې راځي چې کله دوی دا ګیلاس داسې راواړي دوی به ورته خوشحاله چې دې کې دنه څه دي دې کې اوبه دي خو په هغې کې خو به ګرمه تانبه وي نو چې څنګه دې ګیلاس ته وګوري دا مخ به پکې کته اوبه وي چې څنګه دې ګیلاس ته داسې وګوري هغه ګرمایش ته لاسه ورته هغه مخ هغه سرمن هغه ویښته هغه پوزه سترګې د هر څه به راوځي به دې کې به کته ولیږي شي او دا به هډوکې پاتې شي الله به ورته سرمن بیا بدله کړي دا سرمنې به دغه شان بدلیږي ختمیږي خو د عذاب نه ختمیږي او بل ذکر الله سبحانه وتعالی د دوی لباس هم ذکر کړی داسې اشاره ورته کوو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله وی کپڑے بوله مونږ جوړ کړي خو دې ور نه بوله پریکو کپڑے به د سا چوری د ور کپڑے به او باغی له پاسه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله یو خټ کېدلی وبو به جهنم کې له پاسه منګاړو په ور کې دنه د ور کپڑے او لپاسې بشاړه ولګي خټ کې دلی وبه مخکې الله سوی يصهر به ما في بطونهم والجلود الله چې د وبه په موږ واړو دوی هغه کلمي خېټه دنه چې سدي هغه ټول به تی وبه یې سری باډو کې پاتې شي بیا به الله سرمن واچي دا عذاب څنګه سخنی حدیث کې راځي چې اوقد على النار 1000 سنه حتى احمرت دا جهنم الله زر کاله بل کړو چې د سور شو بیا ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت دا غینه بعد زر کاله بیا د بل کړی شی وقشان نو د تک سپین شو ثم اوقد عليها 1000 سنه بیا باغی باندې زر کاله نور تیر شو حتى اسودت فهي سوداء مظلمه نظر کاله چې به نور تیر شو 3000 کاله شو رسول الله صلی الله تک تور شنو د جهنم د ور تک تور دی ګوره دارن کې څه دی دارن کې تک تور شي ډېر زیات بل شي او کوم ور چې ډېر بل شي د ګرمي نو چې دې ته چې انسان زه دې سوچ کوم چې دې ته انسان ورواچي چې اول پر چې دې جهنم ته ورسېږي ورته چې دې بسنګي چې اول پر در کمزور انسان ورواچي او هغه حدیث به تاسو ته یادي چې رسول الله څنګه صحابو سره ناس یو ګړس غونډه کې وشو دماکه غونډه کې نو رسول الله صحابو ته تاسو راوځ وری او یا رسول الله وری وی دا یو کانه دی چې جهنم ته گزار کړی شی سو کاله پوره شو او یا کاله نو نن د جهنم هغه کندې ته کته ورسید په یا کاله کې خو تصویر سره کته رسی نو چې یا کاله کې ته سره کته رسی د انسان چې یا کاله رواني کته ولېږي نه دا بسمره جوړي او د دیوالونو بسمره دنګي او په دې بیا چوکیداران او هغه سخت چوکیداران
دینه د بچ کېدو صرف یو لار ده، صرف یو لار، او هغه د رب العالمین بندگی کول او په ځان کې د اوچت صفات راوسته د رحمان د بندگانو. الله دې دغه جهنم نه موږ لرې ساتي.